مشر د زموږ د پټه نه مشر خو دی وزیر اعلی دی دا اته ځلې ولې کراس کړی وي سر دا هغه ته پټه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران عزتمندو د عمران خان صاحب د ازادۍ لپاره یو ځل بیا د هغوی په کال باندې عمران خان صاحب کال کړي خپل پوره ټول قوم ته. عمران خان صاحب کلم دا نه وایي چې زما ازادۍ لپاره تاسو راوځئ. عمران خان صاحب وایي چې د خپل ازادۍ لپاره راوځئ. ګران عزتمندو د پښتنو درنو پښتنو په ټوپۍ بازار کې دلته کې موجود یو او ما سره په ګڼ شمېر تعداد باندې ناظمین هم موجود دي او هغه کارکنان دي څوک چې د عمران خان صاحب لپاره هر مشکل ځای کې ودرېږي. جی اشرف صاحب تاسو اکثر درنا احتجاج کې ګورو دا څه وجه ده ستاسو یې رادي شته؟ ډېره مهرباني فرهاد بھائی او ستاسو چینل په تواسط سره دا خبره کوو. یاره خو موږ بالکل پرېښودې ده چې کله 2 کاله مخکې عمران خان نیسلی شو هغه کې موږ هم گرفتار شو. په 5 اگست باندې عمران خان گرفتار شو او په 7 اگست باندې زه گرفتار شوم هم په دې کارخانو چوک کې او ما جیل چې سبا څه پروګرام دی دا راته ووایه چې لیډرشپ بیل سوچ لري کارکنان بیل سوچ لري په شاټو الفاظو کې بیان کوي. شاټ خدا دې چې یو سوچ دی صرف د عمران خان 1 پوینټ ایجنډا ده چې 5 اگست باندې د عمران خان د رعایت لپاره بروزو پروټیسټ وکړو پر امن پروټیسټ وکړو او چې سره عمل موږ له مشران نه کی ان شاء الله غصب وکړو. زبردست. موږ سره ګران چیرمن صاحب دلته کې ولاړ دی سر خوله ډېره زیاته ده د الله رحمت هم ورېږي خامخا د خولې په شکل کې. دا راته ووایئ عمران خان زندہ باد کون بچائے گا پاکستان یہ زندہ باد وہ زندہ باد زما سوال دے جی یہ زندہ باد وہ زندہ باد عمران خان زندہ باد وہ مرداباد پدی نارو باندې عمران خان بهر راشي کنا دی ان شاء الله دی نارو باندې بمرا دی او دې لپاره عملی جامه پینال او دې لپاره چې دنو جدوجہد پکار دی او دې لپاره پورا پاکستان نه د عمران خان د آزادۍ لپاره د قوم د آزادۍ لپاره د بچو د آزادۍ لپاره راوتل پکار دی چې سو پورې موږ مکمل نیو راوتی او پورا پاکستان موږ نه جام کړي نو عمران خان نشي راوته. دا راته وایي چې سبا څه پلان دی ون ډے میچ دی که ټیسټ میچ دی؟ دا چې چل دی دا ون ډے میچ دی خو ان شاء الله 100% بچ دینو د دغه نه به کامیاب ان شاء الله او دا به منګه د ټول پاکستان ته او خاص کرکه د پی ډی ایم ته خو چې تاسو فارم 47 او فارم 45 والا به منګ ان شاء الله دا سری ریجیکټ کو او دا سی به ذلیل کو چې څنګه د الله دی طرفه دای باندې راشي. دی چیرمن صاحب لګراتی خوشایو ها چیرمن صاحب دا راته وایي چې څنګه چې اکرام صاحب وی ون ډے میچ دی زه ایز ا جرنالست دا منم چې کارکون ون ډے میچ نه ایکسپټ کوي. کارکنان وایي چې دغلته کې درنه ولګو پورا پاکستان بند کو د کله پورې چې عمران خان آزاد شوی نه مونږ واپس نزو او لیډرشپ وی ون ډے میچ دی ولی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو فرهاد بھائی تاسو ډیره زیاته شکریا چې تاسو رااله په ټوپۍ کې چې دی زمونږ د کوریج وکړو نو یو جهان مننه تاسو. خبره د ون ډے میچ خبره چې څنګه ده نو هغه داسې ده چې زمونږ د مشرانو لا عمل داري چې ان شاء الله سبا کې 5 اگست باندې با ټول پاکستان زمونږ سلور صوبې او سلور والو ته دا خواسته چې ټول راوځي او عمران خان لپاره نه راوځي دا د صرف او صرف د خپل بچو د مستقبل لپاره راوځي او د خپل ازادۍ لپاره راوځي او سو پورې چې هر سړی دا قدم نه راوچت کړي نو دا ریایي چې نه ناممکن ده. زبردست. تاسو لګرا مخ کې شيجي تاسو سیاسي ودم نه لري او بیا هم په مین سټیم لاین کې ولاړی گرفتاریان هم ډېرې پیرې تاسو شوي تاسو دا گرفتاری خوندر کوي په جیل کې وخت رول خوندر کوي. موږ له تاسو شکریا والا دا او موږ د گرفتاری خوندر راکې عمران خان د قوم د آزادۍ او ډیل جنگ لړاوي او عمران خان چې کوم نه آزاد خارجه پالیسي غواړي او په ملک د مافیانا خلاصېدل غواړي او د غریب عوام محکوم د پاره هم دی شهزادګانو په شان ژوند تیرو نن چې کوم نه په جیل کې بند کې عمران خان غواړي نن په یو منټ کې رها کېدی شي و زموږ جنگ لړاوي نو چې زموږ جنگ لړاوي نو موږ څنګه کسر نو درې تیرا یار میرا یار یہ زندہ باد وہ زندہ باد عمران خان زندہ باد باقی مرداباد په دې نارو سره عمران خان آزادې شي کنا په دې نارو سره خدا خو خدا دا نارې چې کوم نو یو आवाज یو ځای طرف خو بهتره خبردار چې څنګه زموږ لیډرشپ د 20 او د ټیسټ او د ون ډے خبرې کوي موږ 20 میچ پکار دي بس 2 کال عمران خان سخت تیر کړ نه حق او به ګناه کې دي وسره زموږ سیران دي یاسمین راشد بډای قزر ادا شان نور بالله چې 35000 زموږ گرفتار ورکران دي به ګناه دي نه حق دي نو په دې وجه موږ دا ویل غواړو چې 20 میچ پکار دي په دې روډونو کې راستل غواړي او پاسې دل لري پکار دي پاکستان جام کول غواړي او بالکل د پاکستان او د اسلام آباد د ایوان خلاول پکار دي. لیډرشپ تاسو په نظر کې کمپرمایز دی دې کې ډېر لیډرشپ کمپرمایز دی ډېر بدله ډېر پکې خوم دی نو موږ دا وایو چې ډېر پکې کمپرمایز دی مننه پکې خره زه چیرمن سه تاسو لګراته خوشي ولې چې سختو کې خو تاسو یې نو موږ وایو چې تاسو خبرې وکړي چې څوک په طاقت کې دي هغه ته پیغام ورکړي چې پښتانه څومره چارج دي څنګه به راوځي واپس به کورونو ته ځي د عمران خان نه بغیر ک نه زیبا
او اول خو تاسو ډیره مننه چې تاسو رالی تاسو چې څنګه هغه وکړه طاقت خو یو د لوی الله دی هغې نه بېشکه زموږ پښتانه چې دي نو هغه خو تاسو ته زاړه ریکارډونه وګورئ انګریزانو سره هغې سره جنګونه کړي او ازادي مونږ اخیستې ده اوس هم زموږ پښتانه ماشاءالله ښه اکټیو دي او ښه بھرپور جذبه ده پکې ها سر تاسو را دي خوشي سرجي یو تاسو کوم څنګه چې دوی ویل کنه لګ دي خوشي زما تاسو دا پټه مټه کیسه ختمه ده کنه روغه شوی ده ها درته وې څنګه چې دوی وې کنه چې ډاکټر یاسمین راشد صاحبہ هغه په نواز شریف باندې احسان کړو داغي په وجه باندې نواز شریف بهر تلو هغه په نواز شریف پسې جړلیو بیا یو بل خبره کومه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو کس لاړلې ودا پویا غواړم چې یو کس د چا سره نیکیو کې یو عام انسان ته څنګه پته لګي چې زما د نیکی د الله په دربار کې قبول شوه یا قبول نه شوه نو وی فرمایل ډیر آسان جواب ورکړ وی چې ته بچا باندې احسانو کې او تا ته ریاکټ چې کوم دی نیگیټیو میلاو شي نو دا فیل کا جستانی کې د الله په دربار کې قبول شوه او چې پوزټیو ریسپانس راشي نو بیا پوه شې چې قبول شوه نه ده نو نواز شریف باندې چې کوم یاسمین راشد صاحب زمونږه مور ده هغه کینسر پیشنټ ده او هغه بدلتی علی مریم نواز د سشي بدلتی علی او دا غي نیکی قبول شوه ده کنه هغه نیکی بالکل قبول شوی ده او بسم الله الرحمن الرحیم زه چرمن مجاهد د ټوپۍ شرکی تاسو ته مخاطب ما تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دورا را لې او موږ د आवाज پروي دنیا ته خو چیرې حقیقت ته چې د پاکستان خلک چې کوم نه دی پریشان دي د پاکستان خلک په تکلیف کې دي په سوجا چې د پاکستان د خلکو چې کوم تکړه لیډر دی هغه د اسی به په جیل کې اچولې دي وسره چې هغه کم مرګري دي نو هغه په جیلونو کې اچولې دي یا په جیلونو کې اچولې دي هغه یا په پرچی کوي یا سره سختۍ کوي ظلمونه زیاتی کوي ټیک شو زمونږ دغه یو आवाज دی چې نیکی سره برستو ګورو نیکو خو کای منل نو د ډیرو به منل خو نیکی میکی نشته د زور خبره ده ټیک شي جی موږ دا خواص کو ټول قوم ته خواص کو خاص کر زه د خپل ثوابي خلکو ته خواص کوم چې د خدای په خاطر روزي د ځان لپاره روزي د خپل بچو لپاره روزي عمران خان 20 منټ نشته چې موږ به ټیسټ میچ کوو پریدو بنا نه موږ رستو کیګو نه موږ جاروز د خبره نه کپ موږ باندې هر څومره ظلم شي هر څومره زیاته جبر وګړي په موږ باندې موږ د عمران خان نه رستو کیګو نه د عمران خان د الله چې زموږ څخه پیغمبر دی نعوذ بالله موږ دا بدل شي په ملک ماینده په قوم ماینده موږ دغه د وجه موږ له نر لیډر په کار دی قوم لا یو تکړه مسلمان پښتون لیډر په کار دی هغه عمران خان په شکل کې یو جی ګوري د هر شي پی ایچ ډی وی یو وایند اپ څنګه چې په سیاست کې څوک وی لیجند شي کرکټ کې دی شي د هاکی کې دی شي د هر شي درته وای تاسو نواز شریف لیجند منئ د سیاست ولی او د سیاست وایند اپ آیا نواز شریف وی چې نواز شریف عمر عزت انسان ته میلاو شي نو د سیاست وایند اپ شي یا د جی پلیز د یره زه خو ما خدا د ته چې چا په خبرې کوم موږ غواړو چې تاسو وکړئ اصل خبره دا ده کنه چې نواز شریف عزت په دې کې نو کوم ورپسې کنزل نه کول هغه پسې کوم کنزل کوي چې کم لیډر او کم کې خوبې نو هغه باندې خپل کوم ځان وجني د نواز شریف د پرون جلسه وا هغه څوک راغلی نو او د عمران خان چې د عمران خان یو ادنا کارکون دي چې आवाज وکړي مخلوق و دراجه شي نو پس عزت دا دی جی هغه عزت نه دی ټیک ته تبنن طاقت کې تب چا سره ملاوي من سره عمران خان مرګرو سره دغه فیملی سره هغه سره دغه ورکرو سره به تزیاتیو کې الله تعالی شته او دا سخت نرمه ده په ژوند کې دا تړلې دا ورسره مسله نه ده مخکې پیغمبرانو سخت دیری کړی دي موږ بولم هغه تشبیه ورکو چې سر په ملک انصاف شته دی عدالت انصاف عمران خان ته ورکړی شي کنه نه جی عدالت شرط ده عدالت نشته جی نه جی نه دا معنی چې کله وایي جی زما په ملک سپریم کورټ ته شل لکه تنخواګانې یو دا جی خبره تاسو کوي چې انصاف نشته دا ولې دا جی من کمزور قوم یو اصل خبره دا ده کني نو زمون په ملک عدالت د 26 ترمیم نه بعد مکمل ختم شوی دی زما خو جی که زما رای ته ګورې نو سپریم کورټ شته نه های کورټ شته نه لور کورټ شته نه شیشن کورټ شته دا خو څه پزول ختمه هغه جی د نواز شریف دی بس نوکران خپل کینولې دي د پارټي خلک ته چې وته سو هغه فیصله راځي هغه کیږي عدالت انصاف منصاف نشته د عمران خان سره تاسو په خپل لیدل کتل مکړی دي څنګه کاسته په شاټو الفاظو کې د عمران خان تاسو تاریخ بیانوي او د نواز شریف کومه کارګر چې تاسو نه د خوخه هغه عمران خان سره موږ د
17 مینا نور خو موږ خیر کرکټ کې بلیدو خو 17 مینا چې هغه کله پارټي آمنے سامنے پارټي اعلان وکړو نو هغه سره موږ مرګري شلو موږ هغه ټیم په پی 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 کې خو بس موږ پارټي پر خو دا موږ پی ټی آی کې شمولیت وکړ عمران خان سره شلو عمران خان ډیر ځله زموږ د کلی تم راغله دي زموږ زئی تم راغله دي موږ سره ډیر ناسته پاستم کړی دا زما دار ور چې دی موږ ټول په شریکه باندې کنه دا پارټي بلکې د پارټي بنیاد دا ټوپۍ ده جی ټوپۍ تحصیل چې کوم نه کنه جی دا د پی ټی آی بنیاد ده کې پی کې نور ملک خبره نه کوم صرف د خپل کې پی کې خبره کو چې دا پی ټی آی ټوپۍ تحصیل د پی ټی آی بنیاد دی جی هغه وخت موږ عمران خان پیژنو نو که عمران خان کې ساخوا دی خو موږ په تروسه سوره وخت کېږي جی د 17 مهینه حساب وکړه 28 کال 29 کال وشله نو که عمران خان کې کمې به شو موږ جی نه په عمران خان دا خبره نه ده چې عمران خان کې غلطي و موږ په خپل ملک مې نیو په خپل قوم مې نیو په خپل دین باندې مې نیو نو که عمران خان کې ساخوا دی خو موږ ته په خواته ها د نواز شریف یو تعریف کول دي چې کم په دې درې ځله وزارت اعظم کې یو کار خو به داسې وي چې هغه بس تاسو خوښي هغه تعریف وکړي یره چې زما داسې یو کار نه دی یو نیم کار یو کارنامه مې ولا خوښه ده چې په غلا کې ډېر ایکسپرت دي ٹھیک شي جی دا لوی خپل کارنامه ده او افرین شپدای چې داسې غلاګانی کړې دي چې پته نه لګي ایکسپرت په غلا کې صرف نواز شریف صاحب د نور نشته ټول دی جی زبردست که پیپل هر پارټي چې کومه ده چې کوم په پی ډی ایم کې دي هیڅ صرف د خپل غلاګانو په ټولو لجدي کې راغونډي دی دا لشي ویری ایته دا په دره چې عمران خان که صحیح مانو سره اقتدار کې رااله صحیح مانو کې د موږ یو غل نه پریدي موږ نه بده پوره تلاشي دا جنگ د ځان بچ کولو دی دا چې د ځان د بچ کولو زبردست موږ سره اوسئ تاسو راشئ جی یو خو د دې علاقې ماشاءالله ډېر ښایسته نوم دی چې راتله مدل ته کې مې ټوپۍ کم ځای ده ایو کاکا راته وایي ټوپۍ بچي ادا ده ښه نو دا راته ووایئ چې ټوپۍ تاسو څنګه چې زموږ د مشرانو خبرې وکړې جی دا هم باني کارکونو کې دی تاسو ته څه فایده میلاو شو ولې چې دا باني کارکون چې دي او په جیب کې زر نه لري نو بیا هغه شاته پاتې شي داسې خبره شته جی بسم الله الرحمن الرحیم اول خو استاد شکریا ادا کوم چې تاسو دلته رالی او د پی ټی آی خلکو لم ټیم ورک بل خبره ده جی چې څنګه دې مرګري خبره وکړه موږ تقریبا د 96 مینا عمران خان سره روان یو ملاقاتونه هم شوي دي او هر څه شوي دي دا ټول داسې مرګري چې دا د خپل ځان قربانونو ولا مرګري دي اصل کې خبره ده چې تعریف خو الله پکار دی انسانانو کې الله پاک داسې انسانان ته تعریف پیدا کړي نو عمران خان د تعریف لایق دی او ان شاء الله تعالی زمونږ په جسم کې تر کئ پوجي یو یو ساس کې می کنه موږ جنگي ګو دغه لپاره کې جیلونه هم تیر کړی دي وهلم خړلې دي هر څه کړی دي اف آی آر شوی دی پتا سو جیل مې تیر کړی دي څونه اف آی آر شوی یاره پته نه لګي سورج خو لکه بشماره مکمل بغیب کړو ما یاره دې د افسوس خبره ده خو د عمران خان په کسان وی چې اف آی آر وشي نو مبارکي ورکول پکار دي بالکل یې زه خو مکمل غیب کړم او د مرګور په مهنت او په کوشش باندې الله پاک ډیر پیدا کړم او زما قوم ته پیغام دی خپل ملک دی سوره خلک دته مې دا پیغام دی راوځي عمران خان د لپاره راوځي د خپل مستقبل لپاره لیډرشپ ته څنګه ګوري لیډرشپ دومره طاقت لري چې د خلک به بهر کی ان شاء الله خو که لیډرشپ نم دا کینو کارکونان زموږ داسې دي چې ان شاء الله تعالی هغه پتنګان دي په دې معنی هغه ځوان څه زول ته نه ګوري چې لیډرشپ ته یا نشته ان شاء الله تعالی هغه د لیډرشپ پر پروا نه کوي او زمونږ هم دا یو دغه لیډرشپ زیو کني مخکې کېږي مونږ اول زما خپل دا دغه چې ان شاء الله تعالی که زما په جسم کې د وینې یو قطره می کنه مزه عمران خان لپاره جنگي کوم دي کوم لپاره زموږ مشر ولر د سردي نه چې څوک خبرې نه کول غواړي دا سره کول زما زړه غواړي دا ته و عمران خان مولي خوخته جی عمران خان په سچ راي ایماندار دی واو زبردست ایماندار دی زبردست نه دا کوم ایمانداری چې تاسو یاد کړه کنه نو دا خو په نواز شریف کې نشته نه دا په نواز شریف کې نشته کنه هغه کې خو د دینه مخ کې راغلو هغه نو بیا په آصف زرداری کې خو به وی کنه جی نشته جی دا په بل یو سیاسي لیډر آصف زرداری کې ایمانداری نشته نشته جی مریم نواز خو ایماندار ده نه نه جی هغه ټولو نه غټه بیمانه هغه شاباش شریف هغه هم دی جی هم دی هغه به ایماندار ها جی بالکل بالکل علي امین ګنڈاپور څنګه دی خره گزارې والا دی زمونږ د پټای نه خره گزارې والا دی رښتیا به وایي رښتیا وایي ګان گزارې خاطر ته وایي دا جنید اکبر صاحب چې څو وخت کې اجیل تطله دا ډېر دبنګ بیانات به خو چې څو وخت کې صوبایي صدر شي کیسه ختمه شو دا ولې سوات هوا ته جی اواته هوا ته جی دا وا د سیټ سره وځي دا چې راسو اجازه جی اواته وځي نو ها جنید اکبر صاحب سوري علي امین ګنڈاپور صاحب چې وزیر اعلی نو ډېر دبنګ بیانات خو په حقیقت کې بیا سنوي جی نه جی ډی چوک ور سره وځي چې دا تختیده موږ د نه روستو را تختیده دا ډی چوک ته چې تلیو کنه جی نو د خلکو ټرست لیول لږ کمزورې شي نو دا اته ځلې چې هغه کراس کول یو وزیر اعلی ته څه ضرورت دی چې اته ځلې کراس کوي بجی دا زیاتې وي 12 ځلې دا هغه ته پته کی دا څنګه کراس کاسو کارکون یې کنه جی نه دا زمونږ مشر دی زمونږ پټای مشر خو دی وزیر اعلی دی جی دا اته ځلې ولې کراس کړی
سر دا هغه ته پته او دا ته وایي چې دونه ګڼ شمېر باندې دونه په ګرمۍ کې احتجاج لاړې او وزیر اعلی صاحب بیا چي ته زړه وشو بس جی او کې پی اوس ته لاړل دا ولې هغه خو د هغې نه مخکې ځلو که نه هغه خو بیا د هغې نه مخکې ځل باندې تلو هغې ډي چوک کې خو 3 ورځې 3 شپې خلک چوګېرې د لوږې وجه بیا دغه دی لکه د عمران خان هم کومه خبره ډېره زیاته خوښه ده مالدار دی جی په غریبو خلکو ماین حقیقت کې څه مطلب چې حقیقت دا د سیادت کارت ته وګوره جی سیادت کارت ته وګوره د یونیورسټۍ ته وګوره دغه د عوام لپاره که شوکت قانون ته وګوره عوام لکه جی زبردستي تاسو څه ویل سر ما دا ویل چې د عمران خان ټولو نه لومړۍ خبره د ایمان په تقاضا باندې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا زموږ د ټولو لپاره ډېر د بهترین خبره ده دویمه خبره دا ده تاسو خبره وکړه چې عمران خان او په نور لیډرشپ کې نه زه دا ویل غواړم چې عمران خان او په نور لیډرشپ کې چې د ځمکې او د اسمان فرق دی زبردست دی خواشي جی آصف بھائی دا تاسو چې عمران خان د لپاره منډې وخی د عمران خان یو خبره زیات نه د عمران خان صاحب دونه کارنامې دي چې 2 غنټې په کار دی پاره یو کار د ټولو نه زیات مسخ وخت دی ایمانداري او بهادري ډیره مننه جی ګرانو عزتمندو زما د کیمرامین دي تاسو ته وښیي د ټوپۍ په بازار کې دلته موجود یو او د 5 تاریخ تیاریانې دي په ګڼ شمېر باندې تعداد باندې دا زموږ سره د ټوپۍ د دې علاقې چیرمنان صاحبان او دلته کې د پی ټی آی ورکرز چې دي هغه چارج دي هغه صرف انتظار کوي چې یوه شپه پاتې شوه او سبا به موږ ټول پاکستان بندوو او تاسو ګورئ پښتون غږ جی کوم دی ښه جی جی ګرانو عزتمندو نو د 5 تاریخ باندې انتظار دی او 5 تاریخ مقصد څه دی د عمران خان صاحب ازادي مننه